بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عبدالرحمن بابا فرمایي وی پس لمرګه که څوک ارت غواړي خپل ګور، که حق وایم همره ارت یې بویه کور. او هر سړی چې په حساب کې تیر و بیر شي، ملامت پرې وایه کیږي لور په لور. او چې لایق د ملامت او د تهمت شي، ځای لري که بی عزت شي هم سرتور. او چې عزت حرمت یې نوي په جهان کې، هغه هسې ژوندون وسوځه په هور. بی عزت سړی به خوښ د هیچا نه وي، مګر هسې بی عزت وي ځینې نور. او وی که ته نه یې بد کردار د بد کردار کا، کېناسته له بد کردار سره پیغور. او درست صورت د یوه نوک په درمند شي، وران شي خار د یوه سړي په تور. چې یو غاښ په خوله کې ځوړند شي یا اوزي، درسته خوله پې بدنما شي په هر ګور. او یو سړی چې په کوړمه کې د چا ګرم شي، واړه ګرم کا که پنځه دي که څلور. او بد کردار زویه پیدا مشله موره، حبته کاندي ناموس د پلار او مور. او خدای په خپل قدرت څوک لوی څوک یې هلک کړه، نه چې هر ښار ډیلی شي یا لاهور. او د چا تاج زرین په سر خنجر تر ملا وي، د چا پنډ په سر په ملا ټومبلی لور. او څوک د اس د پاسه څور وي توغ د وړاندې، څوک ګیر کلی ګرځوی شي په خره سور. او وی ای رحمانه د خدای نوم به چا وانخست، که د خدای چارې په پلار شوې یا په مور.